په بلجیم کې د پناه غوښتنې د پروسې په اړه عمومي معلومات. د پناه د غوښتنلیک په وړاندې کولو سره تاسو له بلجیم هیواد څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه کوئ. کله چې د بلجیم هیواد ستاسو د پناه غوښتنلیک ترلاسه کړي، له همدې شیبې وروسته اړوند بلجیمي کارکوونکي ستاسو د غوښتنلیک په اړه پلټنه کوي. ستاسو د پناه غوښتنلیک د کډوالو اړوند د ژنیو د کنونسیون له اصولو او په بلجیم کې له قوانینو سره سم په انفرادي توګه په بشپړ ډول تر ازموینې او پلټنې لاندې نیول کیږي. که چیرې تاسو د نړیوال ملاتړ وړ او مستحق وبلل شوئ او د بلجیم هیواد دغه ملاتړ درکړي، نو په بلجیم کې باید د اوسېدو لپاره حق درکړل شي. که چیرې د بلجیم هیواد تاسو د نړیوال ملاتړ مستحق ونه ګڼلی، نو مجبور یاست چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شئ. تر څو چې بلجیمي کارکوونکي ستاسو په اړه پلټنه کوي چې دغې پروسې ته ازیل پروسیډور یا د پناه غوښتنې پروسه وایي، نو تر هغو به د پناه غوښتنې د پروسې په اوږدو کې د اوسېدو د ځای، خوړو، جامو، حقوقي، روغتیایي او اداري خدماتو او لارښوونو حق ولرئ او ترلاسه به یې کړئ. په دغه موده کې به د لنډ مهال د اوسېدو پورته اسانتیاوې د اوسېدو په یو مرکز کې چې ازیل سنتروم نومیږي تاسو ته برابرې شي. کله چې تاسو بلجیم ته د پناه غوښتنې لپاره رسیږئ، نو تاسو باید سمدلاسه د پناه لپاره غوښتنه وکړئ چې په دغه بهیر کې له تاسو عکس او د ګوتو نښې اخیستل کیږي. ستاسو د سږو عکس یا ایکس ری به هم واخیستل شي. د کډوالو د ادارې لخوا به هغه ژبه ټاکل کیږي چې ستاسو د پناه غوښتنه به په هماغه ژبه څېړل کیږي. تاسو باید د خپل هویت یا پیژندنې او د هغې لارې په اړه چې پرې تر بلجیمه راغلي یاست معلومات ورکړئ. خپل شته اسناد باید وړاندې کړئ. ورسره یو لړ پوښتنو ته ځواب ووایاست چې په ټاکلي پوښتنلیک کې لیکل شوي دي. که چیرې په بلجیم کې د استوګنې ځای لرئ، نو په اړه یې باید معلومات ورکړئ. که چیرې غواړئ، نو تاسو کولی شئ چې د خپلې پناه غوښتنې په اړه د حقوقي مرستې یا وکیل غوښتنه هم وکړئ. ګرانو لیدونکو، دې ته ورته اړینو معلوماتو لپاره زموږ چینل تعقیب او سبسکرایب کړئ.